دا خبره د هغه غونډې په ترڅ کې په ډاګه شوې چې دغه ولایت د بېلا-بېلو قومونو مشرانو، جهادي شخصیتونو او عامو خلکو برخه اخیستې وه. دوی ویل چې په دې وروستیو کې پښتانه په یو او بل ډول وژل کیږي. نور ورته د زغملو نه ده چې هره ورځ د دوی له کورنۍ جنازې وړل کیږي او په مرموز ډول دې وژل کیږي. نن د پښتون بچی، نن د پښتون سرمایه‌دار، نن د پښتون تجار، دیني عالم، قومي مشر له کوره راایستل کیږي، له دوه قدمه وروسته وژل کیږي. هېڅ ورسره د پښتو د عنعناتو، د کلتور، د اسلام د هغې ټولو شیانو په نظر کې نیولو سره هغوی ته هېڅ درناوی نه کېږي. دا چې له هر چا د خوا نه کېږي د پښتون قوم ته دا د منلو وړ نه ده. قومي مشرانو ویل چې دوی ترهګر نه دي، مګر روانه جګړه په پردیو پورې اړه لري. دوی وایي چې پردي د خپله جګړه له دغې سیمې وباسي او خپله ګټې د پښتنو په سیمو کې نه لټوي. په دغه حالاتو کې د خپل هېواد ولسمشر نه دا کوم چې میسته دا زمینه مساعده کړه چې اول مشکله کړي تر څو چې دا ولس په اور کې سوځي تر هغه داس نه یې قرار ولري. موږ د ملاتړ یو راځه مخته شه تر ننګرهار او کندهار ولري. په غونډه کې د کوزه پښتونخوا قبایلي مشرانو هم برخه اخیستې وه. د دوی له منځه ډاکټر حیات مسعود ویل روان انساني بحران کوزه پښتونخوا کې خلک هم په ورته ډول روان دي. د خبره د پښتنو د حقونو د دفاع لپاره لرو برو پښتنو سره اوږه پر اوږه قربانۍ ته تیار دي. نړۍ مو ویني، موږ د دې ځای نه ورته ښکاره کوو چې ټول په ورته غلي علما کرام ورسره شته، سپین ږیري سره شته، ځوانان راسره شته، وزیرستان راسره شته، بجوړ راسره شته، خوست راسره شته، پکتیکا راسره شته. نور زموږ درته نه پرېږدو، چا ته یې دا نه ورکوو چې ته مونږ وځوروه یا مونږ یې پوره کړه یا مونږ یې یتیمان کړه. د غونډې په څنډه کې په دوحه کې د سولې روانو خبر ته په اشاره دا هم ویل شول چې پښتانه قومونه تیار دي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د یوې باعزته سولې لپاره غوره منځګړیتوب وکړي. دوی په ورته وخت کې روانه پښتون وژنه د اندېښنې وړ وبلله او ګواښ وکړ که غوښتنه ونه منل شي په اړه به قومي قیام راپورته کړي. شیرین درمان، میلمه راډیو، خوست.